حساب کتاب عملو دوستانو مختصر کوم خبره راټولوم زمون جنگ جګړه د ستاسو د پاره ده دا د ولس د پاره ده دا د دې قوم د پاره ده دا دغه ماشومان چې ولاړ دي د دوی د پاره ده دا د دې مشرانو د پاره د دوی د پټکي جنگ دی دا د دې ماشومانو د قلم دواب او د تختې جنگ دی دا زما په خویندو میندو دا لوڼه چې په کور کې ناستې دي دا د هغوی د لوپټي جنګ دی نوي پاکستان کې د بربادۍ د تباهۍ او د بیمارونو علاوه هیڅ هم نشته راځئ چې ځان له زوړ پاکستان دوباره ټیک ټاک کړو ځان له هغه سم کړو په هغې کې ژوند ډېر زیات ښه چېرته چې ډوډۍ په 15 روپۍ وه چېرته چې د بجلۍ یونټ په 6 روپۍ و چېرته چې د وړو توله په 600 روپۍ وه چېرته چې پټرول په 80 روپۍ لیټر میلاوېدل چېرته چې خلک بېروزګاره نه وو هغه خلک چې زکات پرې ورکولو هغه نن زکات خوړلو نه کېناستېدل بیخ دې ستا د انقلاب ووځي لعنت دې ستا د دې نوي تبدیلۍ او د نوي د پروګرام شي من به خپل زوړ پروګرام ځان له ټیک کړو په هغه لار به ځو د دی امیدوار فیل کول غواړي عزیزانو یاد ساتئ د رسالپور خلکو ټول واورئ د دوی پاس کېدل داسې دي چې تاسو خوشحال یې چې دا روټۍ ګرانه ښه ده دا بجلي ګرانه ښه ده دا پټرول ګران ښه دي دا موږ بېروزګاره ښه یو دا مهنګایي مو قبوله ده دا بیمار لاغر کمزوری معیشت او پاکستان دا زمون قبول دی نو وایئ په دې باندې مهر لګول ضرورت شته دی له د ووټ ورکولو ګنجایش شته لاس پورته کړئ دی له ووټ ورکولو ګنجایش شته زه وایم چې ډېر ښه سړی دی که ډېر ښه سړی دی ودرولی د پي ټي آی نه نو لږ شه سکول کې استاز برتي کړه سکول کې د اسلامیات استاز برتي کړه دغې ښه کار لی واچوه جومات کې امام ولګوه تنخواه وله ورکړه خو د قوم نمایندګۍ دپاره د تحریک انصاف امیدوار کې یو کې اهلیت نشته که چېرته ولاړ دي فیل کول یې په تاسو باندې فرض دي یو دا خلک به سبا پاس کېږي سبا به بیا د ډمتوب کلچر له فروغ میلاویږي دی خو وایي چې هر یو څیز چې حرام دی د دوی دپاره حلال دی زمونږ دپاره دا نشته زمونږ دغه فلسفه نه ده عزیزانو خپل ځان وپېژنئ خپل ولس وپېژنئ دا د ستاسو په رنګ خلک دي درته وګوره د ستاسو غوندې دی دا څه شو زمونږ ببرشیر چېرته لاړو دې خوا راشه ببرشیره دا زرحیات ډاکټر دا ستاسو غوندې سړی دی چې تاسو کله وږي تاسو وږي دی وږي چې تاسو ماړه یې دی موړ وي چې تاسو کره تیاره وي ده کره تیاره وي هغه خلک چې کوم دی هغه نور وایي هغه شعر رانه خطا شه ببرشیر راتلو سره وایي نیکان نیکان پیدا دي او غټان غټان پیدا دي خانان خانان پیدا دي راځئ چې هغو له جنت وګټو څوک چې د مور او دوزخیان پیدا دي دا سړی زما زوړ ملګری زما پخوانی ملګری لار کې بنده سودا د بنده نه روکه شي څیزونه روک شي لږ صاحب ته ګډوډ شی واپس راغی موږ ورته ټکټ ورکړو تاسو له مو درولې دنه وګورئ دا بیخي ستاسو په رنګ دی ځان ته وګورئ ده ته وګورئ ستاسو په رنګ دی هغه نورو ته وګورئ نو هغه انګلیش مارکه دي ټول د هغوی او ستاسو ترمنځ ډېر لوی فرق دی چېرته کوتي لال او چېرته لال د بدخشان دا څیزونه تاسو کې په هغو کې ډېر لوی فرق دی د هغوی معیار بدل دی د هغوی سوچ بدل دی د هغوی فکر بدل دی د هغوی منزل بدل دی موږ به په مشرق باندې ځو هغوی به په مغرب باندې ځي دا ابتدا وه د PK63 الیکشن چې موږ د نوي پاکستان فلسفه مسترد کا موږ د زوړ پاکستان د تعمیر د تزین او آرایش پروګرام شروع کو او انشاءالله په دې را روان کنټونمنټ بورډ الیکشن کې یو پړک هم پې هغه ویستی بل پړک به ترې انشاءالله په دې کنټونمنټ بورډ الیکشن کې وباسو دا بل تاسو به
जैसे कि इत्तेफाक साथे मंग बददीन बाद बल जलसी तवज़ प्यार आजम अल्तबम को मंग बदीजे की बाजार की